کله چې هغې په ګلیل کې یو ځای نو عیسی ورته وفرمایل چې ابن آدم به د دشمنانو لاسونو ته حواله کړی شي، هغې به دې قتل کي، په درېیمه ورځ به هغه بیا را ژوندی شي. نو په دې اورېدو هغې ډېر غمجن شول. کله چې دی کفر نحوم ته راغلل نو د خدای د کور خزانچي پطرس له راغلو او تپوس یې ترې وکړو چې ولې ستا استاذ د خدای د کور محصول ورکوي څه؟ پطرس ورته وویل چې هغه یې ورکوي. او کله چې پطرس دن له لاړو نو عیسی د هغه د وینا نه وړاندې وفرمایل چې ای شمعونه ته په دې باره کې څه وایې چې د دنیا بادشاهان د چا نه محصول او مالیه اخلي، د خپلو خلکو نه که د پردو نه؟ پطرس جواب ورکړ چې د پردو نه. عیسی وفرمایل نو بیا خو د دې خپل خلک ماپ دي. خو هر کله چې موږ بد نه خوښو نو ته لاړ شه د دریاب په اوبو کې کونډه واچوه او کم کپ چې ته اول ونیسې د هغه خوله کولاو کا، نو ته به پکې یوه د سپینو زرو سکه ومومې، هغه یو سه او ورې کا، دا به زما او ستا دواړو محصول پوره کړي.